ستانا پس سوالو کم بختوس ستانا پس سوالو کم بختوس بیا تم د پالو کم بختوس بیا لمن تور کم مین شما بیا لمن تور کم مین شما بیا اعتبار د خالو کم بختوس یرورا یوی بیراوړي یرورا یوی بیراوړي څنګه ځان ته دیوالو کم بختوس سلامونه نیکی هیلې احترامات ومنئ ملګرو فرمانویان یم د نن مازدیګر پاڼې نه تاسو ته مخاطب یم په ننني پروګرام کې موږ سره میلمه ده حسان خلجي صاحب نو په یو رسټورانټ کې را سره میلاو شوی دی نو غواړو کوشش کوو هڅه کوو چې د حسان خلجي صاحب نه تاسو ته د هغې غزل او د هغې د فن رنګ شعرونه ریکارډ کړو نو حسان صاحب سلامونه نیکی هیلې ډیره زیاته مننه فرمان صاحب زما او حسن کې ناست ریاض بهیر صاحب او د کیمرې نه خوا ناظم ضرورو دا ډیره زیاته مننه کوم چې د دوبۍ په دې رڼاګانو کې په دې ښار کې راغلی او زما دا 2 ساعته خوندور کړه مننه ملګرو تاسو ته دې پته وي چې زموږ پروګرام د نن مازدیګر دی خو یقینا حسان خلجي صاحب غوندې یا د بکیر صاحب غوندې داسې شخصیت چې سړي ته په محبت ورشي نو هغه باندې توره شپه هم مازدیګر شي نو حسان خلجي صاحب موږ سره نن میلاو شو نو موږ باندې توره شپه هم مازدیګر شوه نو وبښئ که څه مو د غلط شوی وي نو د مازدیګر په ځای موږ د شپې پروګرام ریکارډ کوو هغې به بخښنه غواړو نو حسان خلجي صاحب نه به موږ د هغې ژوند پوښتو او هغې ته روح به ستاسو تر مخه وي حسان خلجي صاحب تاسو د خپله پېژندګلو د مینوالو سره وکړئ زه پېژندګلو خو دا ده چې مردان سره تعلق ساتم او د ادب حوالې سره مې 2 کتابه چاپ دي وړې سلګۍ او د لاس نښه او بس دغه مې پېژندګلو ده شعر لیکم زده کوم او دغه د زده کړې د دغه مرحلو نه تېرېږم نو له مقدمې را تېرېږو حسان خلجي صاحب نه به د هغې شعرونه او غزل تاسو ته خوندي کوو حسان خلجي صاحب شعرونه او څه غزل مینهواله زه به درته یو څو شعرونه ووایم د غزل نه مخکې چې ستانا پس سوالو کم بختوس ستانا پس سوالو کم بختوس بیا تم د پالو کم بختوس ستانا پس سوالو کم بختوس بیا تم د پالو کم بختوس بیا لمن تور کم مین شما بیا لمن تور کم مین شما بیا اعتبار د خالو کم بختوس او یرورا بیا لمن تور کم مین شما بیا لمن تور کم مین شما بیا اعتبار د خالو کم بختوس او یرورا یوی بیراوړي یرورا یوی بیراوړي څنګه ځان ته دیوالو کم خلجي صاحب بیا وایه یرورا یوی بیراوړي څنګه ځان ته دیوالو کم بختوس ډېر هسې د حسان تنده به ماته کې هسې د حسان تنده به ماته کې هسې که دا خیال وکړم کم بختوس او دغه اخري نظم به درته وایم د نظم عنوان دی ناممکنه په خیر راغلی ستړی مشي ولا ښی که نه ښی زما غوندې خاوره مشي هم مننه بلا مینا چې د خپل ژوند د روزګاره چې لا دومره خوځګار شوې چې پوښتنه دې لا وکړه چې لا سر دې راښکاره کړو چې مې وران سلي له راغلي چې ورک تلي له راغلي که وجود مې خاوره نه وه تا ته زه به پاسېدلی
دراتلو په خوشحالۍ کې درته ډېر بګړېدلی و خاورې ګرانه هېڅ کولی نه شم نه د خپو ته ټیټېدی شم نه د خاورې زه د پلونو په دې زړه پورې نیوی شم بېوسي ده بېوسي ده ستا لیمو کې راته ښکاري د چینار د لاندې ناسته ما چې ټوکه کې به ووې که زه مړ شوم ته به څه کې ستا په زر وویې لیونیه داسې مه وایه حسانه زه په تا باندې ژوندی یم ستا د سا سره مې سا ده که ته نه وې زه به نه ما چې ټوکه کې به ووې که زه مړ شوم ته به څه کې تا به زر وویې لیونیه داسې مه وایه حسانه زه په تا باندې ژوندی یم ستا د سا سره مې سا ده که ته نه وې زه به نه یمې فرمان زه هم سور په دې هوا زه هم سور په دې هوا ژوند هم ډېرې رنګینۍ دي چېرته لار کې درنه هېر شو بیا یو بوت هم خو د غوښې بیا د ژوند د تقاضو نه په رښتې شان ناخبره ته خبرې چې ژوند څه دی ژوند هوا اور اوبه دی خو زما ژوند یاره ته وې چې ته مې پاتې نه شو نو ژوند څنګه بیا ممکن و ژوند څنګه کمال دی کمال دی حسن خلجي صاحب په یوه نظم یا په دوو شعرونو باندې زموږ په کتاب کې مفي نشته نو غواړو چې د مینهوالو تنده ماته شي د دې لپاره به څلور شعرونه او غزل راته خامخا ډالۍ کوي اوس چې موږ ته کوم غزل ووایي نو هغه غزل چې راته ووایي ډېر به کوي نو لږ به اواز ورکوي بېګا که اوښکې مې په مخ یار شیبې کړې هم وي بېګا که اوښکې مې په مخ یار شیبې کړې هم وي زما خبرې څه وخت کې نغمې کړې هم وي اوس چې زما نامه د ځان دپاره ښه نه ګڼي اوس چې زما نامه د ځان دپاره ښه نه ګڼي دې سړي ډېرې مې د نوم وظیفې کړې هم وي نن چې څوک سارانه د زلفو په رسو باسي نن چې څوک سارانه د زلفو په رسو باسي هغه قاتل خو په ما زلفې خورې کړې هم ډېر ښه بیا وایه دا شعر بیا وایه نن چې څوک سارانه د زلفو په رسو باسي دغه قاتل خو په ما زلفې خورې کړې هم وي او حسانه څومره زمانې او مودې تېرې شولې ظالمه لږ به دې سینې ته نږدې ډېر زبردست